بسم الله الرحمن الرحیم. د معارف تلویزیون ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحال یم چې یو ځل بیا یوه بله برنامه د ریاضیات تاسو ځانو ته تقدیموم. د مخکې له هر څه غواړم لاندې معلومات تیر شوي درس چې موږ په تیر شوي درس کې کم عنوان ولوسته تاسو ځانو ته معلومات درکړم. په تیر شوي درس کې ګران دوستانو 12 صنف 108 صفحه د مجانبونو په هکله چې د یو تابع د ګراف مجانبونه څه رقم رسمیږي او مجانبونه په څو ډوله دي. موږ دوه ډوله مجانبونه وویل چې یو عمودي مجانب او یو افقي مجانب. په عمودي مجانب کې د عمودي مجانب لاسته راوړلو لپاره باید مخرج مساوي د صفر سره ونیسئ او د افقي مجانب لپاره به څه کار کوئ؟ د افقي مجانب لپاره لمټ به نیسئ او د لمټ د متحول تقرب به لایه تناهي ته نیسئ. دریم ګران دوستانو مایل مجانب ده. دریم مجانب کوم مجانب ده؟ مایل مجانب. یو ځل به ګران دوستانو د افقي مجانب تاسو ته در وپېژنم. موږ سلاید ته دوستانو متوجه اوسئ. مجانبونه څه رقم تعریفه؟ مجانبونه عبارت له هغو مستقیم خطونو څخه دي چې د یو منحني د رهنما حیثیت لري او په درې ډوله دي. عمودي مجانب. عمودي مجانب داسې موږ تعریف کړی و ته وای مساوي کېږي اف ایکس تابع هغه وخت عمودي مجانب لري که ایکس متقرب ای ته وي او وای تقرب وکړي مثبت یا منفي لایه تنهي. په دې صورت کې د دغه اف ایکس لمټ که ایکس متقرب ای ته وي یا مثبت منفي لایه تنهي شي دې ته عمودي مجانب وایي. یا داسې هم تعریفولی شو هغه کسري تابع که چیرې مخرج مساوي د صفر سره شي دې ته تابع بې نهایت ته نږدې کېږي. تابع چی ته نږدې کېږي؟ تابع بې نهایت ته نږدې کېږي. مثال هم درلود ګران دوستانو څه په دې کې مثالونه حل کړل. افقي مجانب څه رقم ده؟ افقي مجانب داسې وایو چې که چیرې وای مساوي کېږي اف ایکس تابع وای مساوي کېږي اف ایکس تابع هغه وخت افقي مجانب لري که چیرې وکړو د تابع مقدار یو ثابت عدد شي، یعنې د همدغه تابع مقدار یو ثابت عدد شي او یا په بل عبارت هغه وخت یو تابع افقي مجانب لري چې لاندې شرط ولري، یعنی د همدغه اف ایکس تابع لمټ که ایکس متقرب مثبت منفي لایه تنهي ته شي دا یو عدد ته نږدې شي. په معنی ده ده که هغه وخت یو افقي مجانب موږ پیژنو یا هغه وخت افقي مجانب تعریفیږي کله چې د تابع نه ته لمټ نیسې لمټ تقرب کړی وي مثبت یا منفي لایه تنهي ته او د دې تابع لمټ یو عدد شي نو موږ وایو چې دا افقي مجانب ده. اوس راځو ګران دوستانو مایل مجانب ته. مایل مجانب څه رقم تعریفوو؟ که چیرې یو کسري تابع د تقسیم ویش یو خطي تابع جوړه شي ترېنه هغه ته وایو چې دا مایل مجانب ده. متوجه اوسئ دوستانو. دریم مایل مجانب موږ تاسو ته در پیژنم. دریم مایل مجانب. مایل مجانب څه رقم تعریفوو؟ که چیرې یو کسري تابع ګران دوستانو که چیرې یو کسري تابع د تقسیم ویش یو خطي تابع جوړه کړي. څه جوړه کړي؟ خطي تابع جوړه کړي. لکه څه رقم؟ وای مساوي کېږي ام ایکس مثبت بي نو د مایل مجانب په نامه یادیږي. یعنی دوستانو تاسو ته مایل مجانب داسې در پیژنم وای که چیرته یو تابع وي کسري حالت کې لکه پی ایکس پر کیو ایکس دا یو کسري تابع ده. که چیرې یو کسري تابع د تقسیم ویش یا د تقسیم د حاصل ویش یو خطي تابع جوړه کړي هلته موږ وایو چې دا تابع مایل مجانب لري. دوستانو متوجه اوسئ. یوه کسري تابع تاسو ته درکوئ. دغه کسري تابع که چیرې د تقسیم د حاصل ویش نتیجه یو مستقیم خط تابع جوړه کړي موږ وایو چې دا مایل مجانب ده. او یا داسې وایو که چیرې د صورت د متحول درجه نظر مخرج نه لوړه وه هلته وایو چې دا مایل مجانب لري. او ګران دوستانو تاسو باید یو شی په نظر کې ونیسئ. هغه تابع چې مایل مجانب لري نو افقي مجانب بیا نه لري. افقي مجانب نه لري. یعنی هر هغه تابع که هغه تابع مایل مجانب درلوده
بیا افقي مجانب نه لري. دوهم څه خبره ده؟ وایي هغه تابع چې افقي مجانب لري نو مایل مجانب نه لري. مایل مجانب نه لري. ګران دوستانو ما تاسو ته وویل مایل مجانب څه رقم مجانب ته ویل کیږي؟ که چیرې یو کسري تابع د حاصل د تقسیم ویشه یو خطي تابع جوړه کړي موږ وایو چې دا مایل مجانب ده. څه رقم؟ که چیرې یو کسري تابع د حاصل د تقسیم ویشه یو خطي تابع جوړه کړي موږ وایو چې دا مایل مجانب لري. او یا که چیرې د صورت د متحول درجه نظر مخرج نه لوړه و مایل مجانب لري. او دوستانو یوه خبره هم په یاد وي که چیرې تابع مایل مجانب لري بیا هغه وخت افقي مجانب نه لري. یعنی هر هغه تابع که عمودی مایل مجانب دولوده بیا افقي مجانب نه لري. او یا هر هغه تابع که افقي مجانب دولوده بیا مایل مجانب نه لري. نو تاسو دلته ګران دوستانو داسې شرط به ځان ته غوره کړئ هر هغه تابع که افقي مجانب دولوده مایل مجانب نه لري. هر هغه تابع چې مایل مجانب لري بیا افقي مجانب نه لري. را به شو د مایل مجانب کې به ګران دوستانو ځینې مثالونه تاسو ته حل کړم. وګورئ چې څنګه کولی شو مایل مجانب پیدا کړو په یو تابع کې. ګران دوستانو که چیرته یوه تابع ولرو لکه وای مساوي کیږي وای مساوي کیږي x مربع مثبت 15x مثبت 6 پر x منفي 3 دا یوه کسري تابع ده. ښه کسري تابع خو ده موږ ته وایي چې مایل مجانب پیدا کړئ. مایل مجانب یې پیدا کړئ. ګران دوستانو کله چې یو تابع موږ ته راکوي یا وایي چې د دې مایل مجانب پیدا کړئ خو اول خو تاسو پوهیږئ ګران دوستانو چې که چیرته د متحول درجه چې دلته د متحول درجه په صورت کې د متحول درجه دوه ده او په مخرج کې د متحول درجه یو ده. معنی یې دا ده چې د صورت د متحول درجه نظر د مخرج څخه څه ده لویه ده. نو کولی شو مایل مجانب پیدا کړو. څه رقم به پیدا کوئ؟ د صورت به راواخلئ په مخرج به یې وویشئ. صورت په مخرج ویشل کیږي. نو راځو ګران دوستانو ویشو یې لیکم x مربع مثبت 15x مثبت 6 دا به وویشو پر مخرج. مخرج ده x منفي 3. ښه ګران دوستانو د پولونیوم تقسیم پر پولونیوم باندې ده. د پولونیوم تقسیم پر پولونیوم دا خو ډېره اسانه ده. نو ښه x مربع پر x ویشو x مربع تقسیم پر x x اول حد په ده ویشل کیږي او دلته لیکل کیږي x مربع تقسیم پر x x دا به بیرته مقسوم علیه سره ضرب کوي او په مقسوم کې د حدونو لاندې به ولیکئ x ضرب د x x مربع دا له ده حد سره هم ضرب که مثبت ضرب د منفي منفي x ضرب د 3 3x. اوس دا غواړو منفي کو یا تفریقي کو علامه تغییر خوري مثبت د منفي منفي د مثبت د مثبت x مربع د منفي x مربع سره خلاصیږي که تفریق شي مثبت 5x او مثبت 3x هم علامه دي جمع کیږي مثبت څو کیږي مثبت 8x مثبت 6 به کته کو. بیا علامه مثبت د مثبت تقسیم پر مثبت مثبت 8 تقسیم پر 1 8 x پر x وویشي خلاصیږي. دا 8 به بیرته د مقسوم علیه سره ضرب کوي او په د مقسوم چې دا مقسوم د مقسوم لاندې حد کې به یې ولیکئ 8 ضرب د x 8x علامه خو طبعا مثبته ده. دویم حد سره هم ضرب که مثبت ضرب د منفي منفي 8 ضرب د 3 څلېرویشت علامو ته یې تغییر ورکړو په دې چې منفي کیږي دا له ده سره خلاصیږي 4 د شپږو سره جمع که 4 شپږ د لس یو اصل یو په 2 واچوو 10. ګران دوستانو دلته دغه مایل مجانب کیږي یعنی حاصل یا د تقسیم حاصل یا خارج قسمت ورته وایي مایل مجانب.
ګران دوستانو مایل مجانب د دې تابع څو شه x مثبت 8 x مثبت 8 د x مربع مثبت 5 x مثبت 6 پر x منفي 3 مایل مجانب ده. څه کارم وکړه؟ یوازې دا کارم وکړه چې صورت پر مخرج ویشو. راځو بل مثال ته ګران دوستانو، بل مثال ته متوجه اوسئ څنګه کولی شو د یو تابع مایل مجانب پیدا کو. دوهم مثال، که چیرې داسې یو تابع ولرم y مساوي کیږي یا اف ایکس مساوي کیږي مشکل نه لري، داسې وي چې 3x مربع مثبت 9x منفي 15 پر x مثبت 1 باندې دا غواړو مایل مجانب پیدا کړو. موږ ته وایي چې څه پیدا کړئ؟ مایل مجانب پیدا کړئ. مایل مجانب څه شی کوي؟ پیدا کړئ. نو ګران دوستانو کله چې موږ ته وویل مایل مجانب پیدا کړو، خو د مایل مجانب شرط دا ده چې د متحول درجه به ګورئ. که د صورت د متحول درجه نظر مخرج نه لوړه وه مایل مجانب لري، او پیدا کولو لپاره به څه کار کوئ؟ صورت به راواخلئ په مخرج به یې وویشئ. د تقسیم حاصل یې یا خارج قسمت یې هغه د مایل مجانب عبارت ده. نو دلته ګران دوستانو صورت راخلم لیکم 3x مربع مثبت 9x منفي 15 دا به راواخلئ دا به وویشئ په څو؟ په x مثبت 3. د دې اول حد راخلو په دې ویشو. نو تاسو پوهېږئ د پولونیوم تقسیم پر پولونیوم باندې ده، د پولونیوم تقسیم پر پولونیوم باندې ده او دا ډېر اسانه ده د تقسیم اول حد به یې راواخلئ د اول حد سره تقسیم کوئ. مثبت چې په مثبت وویشو خو مثبت به شي 3 تقسیم پر 1 3 x مربع پر x چې وویشو x کیږي. دا بیرته به د ده سره ضرب کې یعنی د مقسوم علیه سره او د مقسوم د حدونو لاندې به یې بیرته ولیکئ. 3x د x سره چې ضرب کو 3x مربع مثبت ضرب د مثبت یعنی دویم حد سره هم ضربېږي. 3x ضرب د 1 3x علامو ته به یې تغییر ورکړو. ولې؟ خو دواړه غواړو چې منفي کو تفریق کو علامه تغییر خوري مثبت د منفي مثبت منفي. دا مثبت 3x مربع د منفي 3x مربع سره خلاصیږي. مثبت 9x او منفي 3x دلته علامې مختلفې دي. کله چې علامې مختلفې وي هغه به تاسو منفي کوئ، علامه به د غټ عدد نه ولیکئ. 9 نه 3 کم کوئ کېږي 6 علامه د غټ عدد مثبت 6x او منفي 15 به هم پخپله ولیکئ. اوس دا بیرته په مقسوم علیه په اول حد یې ویشو او څه چې حاصل کېږي هغه به په حاصل تقسیم کې ولیکئ. 6 تقسیم پر 1 شپږ اول خو علامه تقسیم او مثبت تقسیم پر مثبت 6 تقسیم پر 1 شپږ کېده ضریب 1 ده او x چې په x وویشو 1 کېږي. دا شپږ بیرته د مقسوم علیه سره ضرب کوو د لاندې ولیکه. مثبت چې په مثبت وویشو مثبت 6 ضرب د x 6x مثبت ضرب د مثبت 6 ضرب د 1 6. اوس علامو ته یې تغییر ورکړو مثبت د منفي مثبت د منفي. دا مثبت 6x به د منفي 6x سره خلاص شي. منفي 15 او منفي 6 هم علامه دي جمع کېږي. علامونه به یو واخله 6 او 15 11. دغه د تقسیم حاصل یې دې ته مایل مجانب ویل کېږي. 3x مثبت 6 ده مایل مجانب 3x مثبت 6 یعنې څه کارم وکړه؟ صورت هم راواخیسته په مخرج هم وویشه. چی شی چې د تقسیم حاصل ده یا د تقسیم د حاصل ویش چی شی چې حاصلیږي هماغه مایل مجانب ده. یعنې دلته خارج قسمت مایل مجانب کیږي. خارج قسمت مایل مجانب ده یعنی صورت به راواخلئ په مخرج به وویشئ. شرط هم دا ده چې د صورت درجه نظر د مخرج درجې د متحول څخه څه وي؟ لوی وي. او صورت چې په مخرج وویشئ د تقسیم حاصل یې عبارت له څه شي ده؟ عبارت د مایل مجانب. یعنی دلته ګران دوستانو دا 3x مربع مثبت 9 3x مربع مثبت 9x منفي 15 پر x مثبت 1 وویشه. د تقسیم حاصل 3x مثبت 6 شه. دغه د تقسیم حاصل چې ګران دوستانو ګورئ 3x مثبت 6 همدغه مایل مجانب ده. او تاسو ګران دوستانو تاسو ته ما ویلي ول کله چې د یو کسري تابع د تقسیم د حاصل ویش یو خطي تابع شي دا یو خطي تابع ده یعنی که ګراف د رسم که یو مستقیم خط به ووځي نو دا خطي تابع ده. حاصل د تقسیم خطي تابع باید وي. کله چې د تقسیم حاصل ویش د تقسیم حاصل ویش خطي تابع جوړوي لکه وای مساوي کېږي مکس مثبت بي نو دغه تابع چې خطي ده هم دې ته مایل مجانب ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ مایل مجانب. یو بل مثال به ګران دوستانو تاسو ته حل کړم. که چیرته داسې مثال وي وای مساوي کېږي 15x مکعبه
مثبت 6 اکس مربع منفی 3 اکس مثبت 1 پر اکس مربع مثبت اکس منفی 2 وای مایل مجانب پیدا کړئ. چی پیدا کړئ؟ مایل مجانب. مایل مجانب د دې تابع څه کوو؟ مایل مجانب غواړو پیدا کو. ګرانو دوستانو کله چې یو تابع تاسو ته وایي مایل مجانب پیدا کړئ، تاسې به ګورئ چې د متحول د درجې توان د صورت نظر مخرج نه لوی وي. دلته د متحول د درجې توان 3 ده او په صورت کې او په مخرج کې څو ده؟ په مخرج کې 2 ده. معنا یې دا ده چې د صورت د متحول درجه نظر مخرج نه لوی ده، نو مایل مجانب پیدا کوو. د پیدا کولو لپاره یوازنۍ طریقه یې دا ده دوستانو چې تاسې به دا صورت راواخلئ او په مخرج به یې څه شی کوئ؟ وویشئ. صورت لیکم 15 اکس مکعبه مثبت 6 اکس مربع منفی 3 اکس مثبت 1. دا به راواخلئ، دا به وویشئ په څه شي؟ په مخرج باندې اکس مربع مثبت اکس منفی 2. اوس چې ویشو د دې اول حد به په اول حد وویشئ ګران دوستانو. اول حد یې په اول حد ویشم. مثبت علامه مثبت تقسیم پر مثبت مثبت 15 تقسیم پر 1 15 اکس مکعب تقسیم پر اکس مربع اکس بشي. اکس مکعب چې په اکس مربع وویشئ اکس. دا حد بیرته د مقسوم علیه سره ضرب که او د دې لاندې به یې ولیکئ. مثبت ضرب د مثبت مثبت کیږي. 15 اکس ضرب د اکس مربع 15 اکس مکعبه او دا حد له دویم حد سره هم ضرب که. مثبت ضرب د مثبت مثبت 15 اکس ضرب د اکس 15 اکس مربع له دریم حد سره هم ضرب مثبت ضرب د منفی منفی 15 اکس ضرب د 2 لس اکسه کیږي. اوس علامو ته تغییر ورکوو په دې چې دواړه یو پولونیوم دی او منفي کیږي او په منفي کې علامې تغییر خوري. مثبت د منفي منفي د مثبت د منفي او دا منفي د مثبت کیږي. مثبت 15 اکس مکعب د منفي 15 اکس مکعب سره خلاصیږي او دلته د 6 اکس مربع نه 15 اکس مربع کم کوي. ولې؟ د 6 علامه مثبت ده او د 15 علامه منفي ده چې مختلف العلامه به تفریق کیږي. د 6 نه 15 کم که کیږي مثبت 1 او 1 اکس مربع که ضریب 1 هم ور نه کم پوهیږو چې ضریب 1 ده. دلته منفي 3 اکس لرو او مثبت لس اکس مختلف العلامه دي. دا هم تفریقي علامه د غټ عدد څخه لسو نه 3 کم کوي مثبت 2 اکس او مثبت 1 به هم څه شی کو؟ کوس کو. اوس دا اول حد په ده ویشو. تر هغه وخته به یې ویشو چې د باقي یا مقسوم حد د مقسوم علیه نه کوچنی شي. مثبت تقسیم پر مثبت مثبت اکس مربع چې په اکس مربع وویشو څه شی کیږي؟ 1. دا 1 به بیرته ضرب کوي د مقسوم علیه سره او د لاندې به یې ولیکئ. 1 ضرب د اکس مربع اکس مربع 1 ضرب د اکس اکس 1 ضرب د منفي 2 منفي 2. علامې تغییر خوري په دې چې تفریق کیږي. دا به له ده سره خلاص شي. 7 اکس منفي اکس د 7 اکسو نه چې 1 اکس کم شي مثبت 6 اکس او مثبت 1 او مثبت 2 هم علامه دي. مثبت څو پاتې کیږي؟ مثبت 3 پاتې کیږي. نو دغه 15 اکس مثبت 1 مایل مجانب ده. مایل مجانب یعنی د تقسیم حاصل یې مایل مجانب ده او باید یو خطي تابع شي. چه شي؟ یو خطي تابع. څنګه چې ګران دوستانو په تعریف کې ما تاسو ته وویل چې کله مایل مجانب تعریفوو څه رقمې تعریفوو؟ مایل مجانب داسې تعریفوو ګران دوستانو که چیرې یو کسري تابع د تقسیم د حاصل ویشي یو خطي تابع جوړوي هغه ته وایو چې دا مایل مجانب ده. او هر هغه تابع چې مایل مجانب لري مایل مجانب نو په هغه صورت کې ګران دوستانو افقي مجانب نه لري او هر هغه تابع چې افقي مجانب لري بیا هغه مایل مجانب نه لري. نو دا ګران دوستانو د مجانبو په هکله چې موږ درې ډوله مجانبونه تاسو ته تعریف کړل. عمودي مجانب چې په عمودي مجانب کې مخرج مساوي د صفر سره نیسو او دویم افقي مجانب. افقي مجانب کې به د تابع نه له مټ ونیسئ. د متحول تقرب به مثبت یا منفي لا یتنیت او نتیجه یو ثابت عدد وزیسئ هماغه افقي مجانب ده. دریم مایل مجانب ده. مایل مجانب صورت په مخرج به ویشئ. د تقسیم حاصل باید یو خطي تابع او هر څه چې وه هماغه ته مایل مجانب ویل کیږي. دا و ګران دوستانو د مجانبو په هکله. اوس ګران دوستانو د هوموګرافیک تابعګراف رسمول غواړو تاسو ته در وپېژنم. دا د 109 او 110 صفحې د 12 صنف کتاب چې 110 صفحې کې د هوموګرافیک تابعګراف ده چې څنګه کولی شو د هوموګرافیک تابعګراف رسم کوو.
مخکې له دې نه ضروره او اړینه ده چې هوموګرافیک تابع تاسو ته در وپېژنم. هوموګرافیک تابع ګران دوستانو په یو کسري شکل کې ښودل کیږي او د صورت او مخرج د متحولو درجه یې باید یو وي. هغه وخت موږ درته وایو چې هوموګرافیک تابع. څه خاصیت لري هوموګرافیک تابع؟ هوموګرافیک تابع دوه مجانبه لري، یو عمودي مجانب او بل افقي مجانب. نو دوه مجانبه لري او څنګه کولی شو ګراف رسم کو؟ اول به افقي مجانب پیدا کوي، عمودي مجانب به پیدا کوي، د تعریف ساحه به پیدا کوي، د هغې نه وروسته به د اکستریمیم ټکي پیدا کوي، یعنی ګران دوستانو بحراني ټکي به پیدا کوي. د بحراني ټکي نه وروسته بیا جدول ورته جوړیږي او د جدول له مخې نه به ورته ګراف رسم کو. نو راځو هوموګرافیک تابع ګراف به تاسو ته در وپېژنم. هوموګرافیک تابع، د هوموګرافیک تابع ګراف. د هوموګرافیک تابع ګراف څه رقم؟ اول د هوموګرافیک تابع به درته در وپېژنم. هوموګرافیک تابع اف د اکس مساوي کیږي ای اکس مثبت بی پر سی اکس مثبت ډي. په دغه شکل ښودل کیږي. په کوم شکل ښودل کیږي؟ اف د اکس مساوي کیږي ای اکس مثبت بی پر سی اکس مثبت ډي. یعنی هوموګرافیک تابع یو کسري تابع ده، خو داسې تابع ده چې دغه د متحول درجه هم په صورت کې او هم په مخرج کې باید یو وي. د یو نه ډیریږي نه، که ډیر شي بیا هغه ته موږ هوموګرافیک تابع نشو ویلی. یعنی هغه کسري تابع چې همدغه شکل لري ای اکس مثبت بي پر سی اکس مثبت ډي، دغه شکل درلوده هغه ته موږ هوموګرافیک تابع وایو. هر هغه تابع چې کسري وي او شکل ای اکس مثبت بي پر سی اکس مثبت ډي وي دې ته موږ هوموګرافیک تابع وایو. یعنی یو کسري تابع ده خو د متحول درجه هم په صورت او هم په مخرج کې تاسو ګورئ د متحول درجه په صورت کې یو ده او په مخرج کې یو ده. دغه تابع ته هوموګرافیک تابع وایو. هر هغه تابع چې دغه شکل ولري هغې ته هوموګرافیک تابع وایو. یا داسې ساده ډول وایم چې هغه کسري تابع چې د متحول درجه په صورت او مخرج کې تاوانه یو هغه ته موږ څه وایو؟ هوموګرافیک تابع وایو. دلته ګران دوستانو دغه سی باید څه شی وي؟ سی باید خلاف د صفر سره وي. سی باید څه شی وي؟ په مخرج کې تاسو ګورئ سی اکس، سی باید خلاف د صفر وي. ولې؟ که دا صفر شي دلته اکس د ماینه وړي پاتې کېږي ډي چې بیا هلته هوموګرافیک تابع نشو ویلی موږ ته. که چیرې سی د صفر سره مساوي شي بیا دا هوموګرافیک تابع نه ده. ولې؟ مخرج یو عدد ګرځي او مخرج چې عدد وګرځي هغه ته هوموګرافیک تابع موږ نشو ویلی. نو باید څه شی وي؟ خلاف د صفر وي. دې ته هوموګرافیک تابع ویل کېږي. هر هغه تابع چې وای مساوي کېږي ای اکس مثبت بي پر سی اکس مثبت ډي شکل ولري، یعنی هر هغه تابع چې کسري وي او دغه د متحول درجه په صورت او مخرج کې تاوان یو وي هغه ته هوموګرافیک تابع ویل کېږي. یعنی ګران دوستانو داسې شکل ولري اف د اکس مساوي کېږي ای اکس مثبت بي پر سی اکس مثبت ډي. دې ته هوموګرافیک تابع وایي. ولې؟ دلته تاسو ګورئ د متحول توان په صورت او مخرج کې درجه یو ده، نو دا هوموګرافیک تابع ده. او باید ګران دوستانو دغه سی خلاف د صفر سره وي. ولې؟ که چیرې سی صفر سره مساوي شي نو صفر ضرب د اکس صفر کېږي پاتې کېږي یوازې ډي. ډي نو دلته یو ثابت عدد ده، ثابت عدد ده. دلته تابع پر عدد هوموګرافیک شکل نه نیسي، نو باید سی څه شی وي؟ سی باید خلاف د صفر وي. راځو یو مثال به په ده کې ګران دوستانو تاسو ته حل کړم څنګه کولی شو د هوموګرافیک تابع ګراف رسم کو. مثال اف د اکس مساوي کېږي یو تابع ده 2x منفي یو پر x منفي 3 تابع ګراف رسم کړئ. ګران دوستانو دا تابع اول تاسو ګورئ چې دا هوموګرافیک تابع ده که نه. ګورئ ای اکس مثبت بي خو دلته مثبت بي یا منفي مشکل نه لري پر اکس منفي 3 دغسې شکل لري. کومه شکل؟ د ای اکس مثبت بي پر سی اکس مثبت دي دا شکل لري. یا موږ داسې وایو چې هغه کسري تابع که د متحول توان په صورت او مخرج کې یو موږ وایو چې دا هوموګرافیک تابع ده.
متحول په صورت کې هم ده، په مخرج کې توانونه یو ده یا درجه یو ده، نو دا هوموګرافیک ده. ګراف یې څه رقم رسمیږي؟ ګراف یې څه رقم رسمیږي؟ د دې د ګراف ترسیمولو لپاره اول باید ګران دوستانو تاسو څه شی وکړئ؟ تاسو د دې افقي او عمودي مجانب پیدا کړئ. مخکې له هغه نه ګران دوستانو په ډېر بخښنې سره زه اول دغه عمومي شکل د هوموګرافیک تابع به تاسو ته در وپېژنم چې څنګه یې مجانبونه پیدا کېږي او بیا به په مثال باندې راشو. نو دغه مثال به ګران دوستانو لږ وروسته حل کړو. اول دغه مثال دغه تابع چې وای مساوي کېږي اکس مثبت بي پر سی اکس مثبت ډي شکل لري، د ده غواړم مجانبونه پیدا کړم. اول ګران دوستانو افقي مجانب چې پیدا کوئ، نو د تابع نه به تاسو څه شی ونیسئ؟ لیمټ، او متقرب به وي د متحول تقرب به لایه تنهي ته وي. د اف اکس نه څه شی نیسم؟ لیمټ نیسم او د متحول تقرب لایه تنهي ته وي. دا داسې م لیکلی شم ګران دوستانو، ولیکم وایم لیمټ چې اکس متقرب د څه شي ته؟ لایه تنهي ته. د اف اکس قیمت تاسو ګورئ چې ax مثبت b پر cx مثبت d ده. نو ګران دوستانو کله چې تاسو تقرب چې x متقرب د لایه تنهي ته د x په ځای لایه تنهي وضع کې عدد ضرب د لایه تنهي، لایه تنهي لایه تنهي جمع عدد لایه تنهي، او مخرجم د x په ځای لایه تنهي وضع که c ضرب د لایه تنهي، لایه تنهي لایه تنهي جمع d لایه تنهي. نو تاسو ګورئ چې مبهم شکل ونیوه، د لایه تنهي پر لایه تنهي مبهم شکل ده. نو دغه تابع باید د مبهم شکل نه وباسو. څه کار کوو؟ موږ ویلي وه په لمټو کې کله چې یو تابع لایه تنهي پر لایه تنهي شکل اخلي، د دې مبهم رفع کولو لپاره تاسو د متحول لوړ توان په صورت او مخرج کې هغه به په لوړ توان به څه شی وکړئ؟ وویشئ. نو ګران دوستانو دا ویشم، نو دا داسې لیکلی شم لیمټ چې اکس متقرب د څه شي ته؟ لایه تنهي ته. لوړ توان د متحول اکس ده، نو صورت او مخرج پې ویشم. ا اکس تقسیم پر اکس مثبت بی تقسیم پر اکس، یعنی ټول حدونه پې ویشل کېږي څنګه چې تاسو په لمټو کې ویلي وه. سی اکس پر اکس مثبت ډي پر اکس، دغه اکس به ختم شي، دا اکس به هم ختم شي، پاتې کېږي په نتیجه کې لیمټ چې اکس متقرب د څه شي ته؟ لایه تنهي ته. په صورت کې تاسو ګورئ څه شی پاتې؟ ا پاتې، جمع په مخرج کې څه شی پاتې؟ بي پر اکس. وبښئ ګران دوستانو، په صورت کې ا جمع بي پر اکس، او په مخرج کې څه شی پاتې؟ په مخرج کې سی مثبت ډي پر اکس. اوس به څه کار وکئ؟ تقرب به وضع کوئ. صورت کې ا خپله جمع بي پر د اکس په ځای به لایه تنهي وضع کوئ، تقسیم په مخرج کې سی جمع ډي پر د اکس په ځای لایه تنهي. تاسو متوجه یئ ګران دوستانو، ا په خپله جمع عدد چې په لایه تنهي وویشو صفر کېږي، په مخرج کې سی خپله ډي تقسیم پر لایه تنهي صفر، نو مساوي کېږي ا پر څه شي؟ ا پر سی. همدغه ا پر سی د هوموګرافیک تابع افقي مجانب ده. افقي مجانب یعنی د هوموګرافیک تابع افقي مجانب کم ده؟ ا پر سی. ا پر سی، ا پر سی افقي مجانب ده. او عمودي مجانب د څه رقم پیدا کوو؟ اف اکس مساوي کېږي ا اکس مثبت بي پر سی اکس مثبت ډي. د دې عمودي مجانب څه رقم پیدا کولی شو؟ عمودي مجانب تاسو په عمودي مجانبو کې ویلي وه مخرج مساوي د صفر سره ونیسئ. نو سی اکس مثبت ډي، سی اکس مثبت ډي مساوي د څه سره نیسو؟ صفر سره. اوس د اکس قیمت پیدا کړه، دا یوه معادله ده. د اکس قیمت چې پیدا کوو ډي به اول اخوا د مساوات ته انتقال کړم. سی اکس مساوي کېږي مثبت ډي اخوا ته ځي، منفي ډي ته جوړیږي. اطراف د اکس په ضریب وویشه، اطراف په څه شي ویشم؟ په سی باندې ویشم چې د اکس قیمت پیدا شي، منفي ډي پر سی. دا سی د دې سی سره خلاصیږي، نو اکس مساوي کېږي منفي ډي پر سی. دغه منفي ډي پر سی ګران دوستانو عمودي مجانب ده. عمودي مجانب ده هوموګرافیک تابع، یعنی دوه مجانب لري، یو افقي مجانب چې افقي مجانب ا پر سی ده، او بل عمودي مجانب لري چې عمودي مجانب منفي ډي پر سی ده، یعنی مخرج به مساوي د صفر سره ونیوه او د اکس قیمت مې پیدا که منفي ډي پر سی. دا چې څنګه یې ګراف رسمیږي ګران دوستانو، په مثال کې به هغه تاسو ته کار وکړم، په دې چې د برنامې وخت کم ده. انشاءالله دا به بلې برنامې ته کېږي ګران دوستانو چې مثال څنګه کولی شو د یو هوموګرافیک تابع ګراف رسم کړو. دا به ګران دوستانو نننۍ برنامه چې تاسو یې ځانو ته ما تقدیمه کړه. تاسو کولی شئ خپل انتقادات، پیشنهادات، سوالونه په دغه شمیره چې خپل سکرین د تلویزیون کې وینئ سره شریک کړئ. تر بلې تاسو په لوی پاک الله سپارم. شپه ورځ مو په خیر، کامیابه اوسئ.